راوړو ستاسو لپاره په مشرق ټي وي یو نوی پروګرام پلوشي او پلوشي سره زه یم ستاسو قربا جوهر شاه. په لومړي پروګرام کې به تاسو ګورئ د ستر حمزه بابا په ژوند یو خصوصي پروګرام. د خیبر ضلع په لنډي کوتل کې زیږېدلی حمزه خان شینواري کال 1909 کې پیدا شوی او تر کال 1994 پورې د 78 کالو عمر پورې سفر کړی. هغه یو غریب طبیعته او درویش انسان و. د هغه د پلار نوم ملک میرباز خان او تر لسم جماعت پورې سبق د پېښور مشهور دستګاه اسلامیه کالج ګیټ پېښور کې ویلی ولې دنیاوي سبق سره زړه نه لګېدو او په دغه وجه ته سبق هم نیمګړی پاتې شو. خو دلته دا خبره هم لکه د نور ښکاره ده چې حمزه بابا ته الله تعالی ډیره پوهه ورکړې وه ځکه چې هغه په وړوکوالي کې ډیره زیاته مطالعه کړې وه. خو سبق سره د زړه نه لګېدو کیفیت هغه په خپل یو شعر کې داسې بیانوي. د اسرافیل راته شپېلۍ یاد شي زه چې ټلۍ د مدرسې واورم. حمزه بابا چې سبق پرېښودو نو پېښور ته منتقل شو او په 1930 کې د پیر سید عبدالستار شاه باچا جان نه لاسنیوی وکړ او د هغه مرید شو. ویل کېږي چې حمزه بابا تر دغه وخته پورې په اردو کې شاعري کوله ولې د خپل پیر مرشد په وینای پښتو کې شاعري شروع کړه. پښتو ژبې لپاره د حمزه بابا ادبي خدمات ډیر زیات دي او هغه چې څه لیکلي دي دا د پښتو شعر او ادب لپاره یوه درنه تحفه ده ځکه چې حمزه بابا پښتو له هغه څه ورکړي دي کومه چې لویه پیرزونه ده. هغه د ژوند ټول صلاحیتونه خپلې ژبې او ادب ته وقف کړي. همدا وجه وه چې حمزه بابا هیڅ مال دولت نه و جمع کړی او نه یې د دولت ګټلو چل هنر زده و. هغه پخپله هم د دې خبرې تصدیق کړی. امارت راته ښکاره شو بې نمکه امارت راته ښکاره شو بې نمکه چې نعمت د مسکینۍ مې د خولې خوند شو. نزدېکت راته دولت چیرې ونه کړو بل چې هر څوک رانږدې شو دولتمند شو. حمزه بابا په ابتدا کې د بزم ادب په نوم تنظیم جوړ کړو چې وروسته یې د ولسي ادبي جرګې شکل اختیار کړو او حمزه بابا یې لومړی صدر منتخب شو. حمزه بابا د وحدت الوجود قایل و ځکه په شاعرۍ کې تصوف او تغزل رنګ زیات جوت ښکاري. حسن خو دې یو خو په بار بار چې مینېږم زه د خپل وجود خواره اجزا راټولوم. د هغه په کلهم کلام کې د قامي احساساتو اخلاقیاتو ننګ غیرت پښتونولي حسن و عشق سیاست او د چاپېټرل عکاسي ځای په ځای په نظر راځي. د حمزه بابا لهجه خوندوره او انداز ډیر مؤثر او مختصر دی. هر شعر د سادګۍ او بې تکلفۍ آینه‌دار دی. زړه دې بد شي سم چې تا ته پکاته شم چې در نشم وایه څه شو وایه څه شم. څومره زه یم یاره ستا د دیدن تږي څومره زه یم یاره ستا د دیدن تږي چې د مخ ته کړم نظر اوبه اوبه شم. زلفې پرانې زه پریشان یم د شوګیر نه په دې ګڼ سوري چې جمع زړه اوده شم. شاعر ننګیالی خوشحال خټک زمیدار ته نننې پښتون شپون او شپېلۍ صوفي ته خطاب خالق او مخلوق پښتنه فقیره ګریجویټ او ایډوکیټ ته د حمزه بابا هغه شاهکار نظمونه دي چې د نننۍ زمانې د هرې موضوع عکاسي کوي. تبجنه زمانه د حالاتو زلفي د پښتو لیلا د زمبار کړي د لیمو تنبي ګلشني خوبونه کافر تورې زلفي د بندش اننګي د مثال دنداسه د انتظار اننګي پیغلې پلوشي د نیکت کمیس او چاکرانې ځوانۍ د حمزه بابا هغه ترکیبونه دي کوم چې د خپل شاعرۍ موضوع جوړه کړې وه او د خپل شاعري لمنې په زرخیزه کړې وه. خدای زیات کړي یو پلسه د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو پلسه تر مجنون کا. بېشکه ما دغه خطا کړې ده چې تا جفا کړه ما وفا کړې ده چې خپل غزل د چا نه واورم حمزه وایم چې چا هسې وینا کړې ده او خپل ژبې پښتو سره د مینې اظهار په دې ډول کوي. په پردۍ ژبه خبرې پښتون نه کا بې لیلا بله سودا خو مجنون نه کا اول خپله ژبه پسته نورې ژبې بې بنیاده امارت خو سمون نه کا. داسې د حمزه بابا یو نظم شپون او شپېلۍ کې د فطرت ماحول یوه ښکلې او زړه راښکونکې عکاسي شوې ده. نور تی واړه رو ګودرو خطا شوي خو د بډې نه شپېلی را بهر کا د غرمې فضا هما شوه سندریزه شپېلی جوړه هنګامه د مازدیګر کا. او د حمزه بابا جونګړه نظم خو داسې شاهکار نظم دی چې ساخت تخیلي تصوراتي او رومانوي دی. حمزه بابا په دې نظم کې د مادي دنیا غمونو نه فرار او د تخیل په رنګینه دنیا کې پناه اخیستل غواړي. چې جوړ کړو د سپوږمۍ د پلوشو ځینې ټالونه جوټې چې نرمې نرمې را لره کړي نهګتونه اغوستې مو د ګل د رنګینۍ ویسا درونه تر هغه وخته زانګو چې وخت ورک شي په ځنګل کې راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل.
د حمزه بابا د ژوند او فن په اړه موږ دغه کور کلي ته تللي چېرته مو چې دغه د کورنۍ سره د حمزه بابا د ژوند او فن په اړه مفیدې خبرې کړي دي دا به هم د پروګرام اهمه برخه وي. دا نظم د جدت تنو سادګۍ بې تکلفۍ د فطرت تصویر کشۍ او د جمالیاتي اظهار او احساس یوه ښکلې نمونه ده. کومه چې د انګریزي ادب د 19مې پیړۍ رومان پرسته شاعرانو د نظمونو ښکاره او په نره مقابله کوي. حمزه بابا ته که چا د هماګیر شخصیت او آفاقي فکر و فن سختن ویلې نو چا ورته د پښتو شاعرۍ بېتاجه بادشاه هم ویلې. داسې ځینې ځایونو د استعارو بادشاه په نوم هم یاد کړي ولې حمزه بابا هم په دغه دعوه ډېر ویاړ او فخر سره څه داسې ویلي. ته راته سبا سبا کوه زه به بېګا کم پرېږده چې لوظونه د دروغو دې رښتیا کم ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زدي بابا کم. حمزه بابا ته دا یو مقام هم حاصل دی چې د ژوند زمانه په کلاسیکي او جدیدي دور دواړه اډانه لري. زموږ د جدید پښتو غزل چې کال 1940 نه پس تخلیق شوی په دې دور کې د شاعرانو په فهرست کې د ټولو نه اوچت مقام هم د حمزه بابا په برخه رسېدلی. داسې د کابل یوه سفرنامه یې په منظوم شکل کې ځان له غټه ډالۍ ده. حمزه بابا په نثر کې هم جوت مقام پیدا کړی ګڼې اصلاحي سیاسي او روماني ډرامې یې لیکلي چې شمېر یې 300 پورې رسېدلی. لیلا مجنون ادم خان درخانۍ جنډګړې ننواتې د سرو ګوته او داسې نورې مشهورې ډرامې دي. دا شان حمزه بابا د پښتو ړومبی فلم لیلا مجنون لپاره سندرې او کیسه هم لیکلې وه چې په کال 1915 کې جوړ شوی د کم هیرو او ډایرکټر چې رفیق غزنوي و. دې سره سره سلو پورې خطونه هم د پښتو ادب لپاره لویه سرمایه ده. صرف د 78 کالو مودې پورې ژوند دی د پښتو د عظیم شاعر او لیکوال د فروری په 18 نیټه کال 1994 کې د دې فاني دنیا نه رخصت شه. ولې موږ ته زموږ ژبې ته هغه څه پرېښودل چې نن هم د نورو ژبو سره په هر لحاظ سیاله ده. وایي هغه یار چې د دوزخ ژبه ده وایي هغه یار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم. نو راځئ د حمزه بابا د ژوند په حالاتو باندې آګاهۍ لپاره وګورو پېښور نه لنډي کوتل پورې زموږ دا سفر. د خیبر درې د دې سپېڅلو غرونو او پښتني خاورې د دې عظیمې هستی حمزه خان شینواري په کور کلي کې موجود یو. د دې خاورې د مړانې او بادرۍ په هکله حمزه بابا پخپله د دنیا کامونو ته ویلي دي چې مغول باچا او سکندر غوندې کې فاتح هم د دې خاورې باندې چې کله یرغل کړی دی نو ناکامۍ سره مخ شوي دي او ورته په ډاګه دا ویلي دي چې چا هم دې خاورې ته په بد نظر کتلي دي نو بېنوا د دې ځای نه ستانه شوي دي. یو نظر په هندوستان او بل نظر یې په ساغر دی چې په خود کې هم بې خوده دغه ویښ اوده بابر دی آینې ورته څه ووې ترې په ډډه سکندر دی پکې عکس د جهان ګوري په خبر کې بې خبر دی. دا محمود غزنوي دی چې غازي او دلاور دی. دا سپرلی د احمد شاه دی د پښتون د افق مر دی. د جمرود په دشت کې ناست یم د خیبر درې ته ګورم د خیبر درې ته ګورم. دا وخت موږ په لنډي کوتل کې د حمزه بابا د دیرې مخې ته ولاړ یو. دې دیرې کې به موږ د حمزه بابا په شاعرۍ باندې دغه د کورنۍ خلکو سره خبرې اترې کوو. د دې حجرې تاریخي پس منظر به تاسو ته وړاندې کوو. راځئ موږ سره اوسئ. ملګرو دا د حمزه بابا هغه تاریخي حجره ده دیره ده چېرته به چې حمزه بابا خپل ادبي محفلونه کولو او د پښتونخوا لر او بر نه به شاعران ادیبان دلته کې راتلل دلته به ادبي نشستونه کېدل او دلته به یو غټ محفل لګېدلی و. د حمزه بابا خواته به خلک ناست و او دلته کې یو د دې
ډیری که تاسو پس منظر کتلی وي دلته کې یو انګیټی ده د دې خپل شاته یو خپل تاریخي حیثیت دی. موږ سره د حمزه بابا د کورنۍ یو ډیر اهم غړی منظر علي شینواری موجود دی. هغه نه به د حمزه بابا د ناستې پاستې د دې حجري د دې ثقافت د دې علاقې په پس منظر باندې خبرې اترې کوو. موږ سره منظور شینواری موجود دی. جی منظور صاحب څه به وایې؟ ډیره مننه. زه د مشرق ټلویزیون چې څومره مینوال دي د مشرق ټلویزیون کتونکي ټولو ته زه په خیر یم. او زه خصوصي د مشرق ټلویزیون ډیر مشکور یم چې دلته کې راله او خصوصي توګه باندې ستاسو جوهر شاه صاحب چې تاسو دلته کې راله ډیره مننه. حمزه بابا په متعلق به زه د حجرې په متعلق به زه دومره ووایم چې دا حجره چې کومه وه دا د هر قسمه مکتبه فکر خلک به دلته کې راتله او دلته به شاعرۍ نه علاوه دلته کې به لیډو کریمبورډ ګیمونه کېده. دلته کې به حمزه بابا ناست و. دلته به انګیټۍ لګېدلې وه. لرې لرې ځایونه به خلک راتله جنوبي پښتونخوا نه و بلوچستان نه او دلته کې به ناست و او دلته به یو محفل لګېدله. حمزه بابا به په ګرمۍ کې په لوړګي کې و، په ژمي کې به چې کوم په پېښور کې و. نو دلته به چې کوم ډېر یو ښه سخي انسان و، یو ډېر شفاعت انسان و، ډېر ښکلی انسان و، ډېرې خبرې هم ښکلې وې، دی هم ښکلی و. او دلته به چې څوک هم دله مېلمانه راتله هغه به هم ډېر ښایسته و. نو حمزه بابا به بالکل نه مېلمنو ته زړه تنګېده نه بې بل چا ته، خو دلته به هر وخت د مېلمانه ډېر زیات و ځکه چې لرې لرې ځایونه به راتله او دا حجره به بالکل انګیټۍ به هم لګېدلې وه او په دې ځای کې به خلک کېناسته. دلته کې به حمزه بابا بالکل یو یونیورسټي غوندې وه او هر قسمه مکتبه فکر خلک به راتله. کریم بورډ سره دلته حمزه بابا شطرنج لوبه هم کوله. چې کله به دی فارغ و نو شطرنج هم ډېر خوښ و، هغه به هم ډېر زیات خوښ کول. او شطرنج کې چې کله به یې وګټله نو ډېر زیات به خوشحالېده. چې کله به یې شطرنج وګټلو او ګټه به ده ډېره زیاته خوښه وه. دلته کې به شطرنج ټورنمنټ کېده په هغه وخت کې. دلته یو زموږ تره کلاړي و، هغه به بالکل جنګو، هغه به هېڅوک هم نه ماف کوله. نو هغه به ټورنمنټ هر وخت فاینل ګټلو، سردار نامې وه او دی به اکثر دلته کېناست ورسره او دلته به دا شطرنج لوبه هم کېده او شطرنج لوبه کې به چې ده وګټله نو ډېرې زیاتې چیغې به یې والو، ډېر به خوشحالېده. د دې حجرې حیثیت دا دی چې دلته د خیبر نه د جمرود نه دلته به ډېر خلک پراته وو، لکه خیبر واسطاز داسې نور کسان به جمرود نه به راتله. په دې حجره کې به ناست وو چې چا به پي ایچ ډي کوله په هغه وخت کې، یا به ادب کوله. نو په هغه زمانه کې به په دې حجره کې په اوړي کې به دلته کې په لنډي کوتل کې به موسم ډېر ښه. نو 4-5 میاشتې به حمزه بابا دلته تېرولې او دلته به ورسره د هغه خلک ناست وو چې کومو خلکو به پي ایچ ډي کړه یا به حمزه بابا نه څه زده کړل کوله. دینه علاوه حمزه بابا دلته چې کوم ډېر یو ښکلی غوندې نظام جوړ کړه او سهار به وخت راووتو، په دې حجره کې به ګرځېدو، چکرې به یې والې، بیا به یې هغه نه بعد چې کومو مېلمانو ته ناشته راویسته او بیا به هغه نه بعد د خپله خبرې کولې. خو شپې به اکثر په دې حجره کې به مونږ بار هغه شولې او باسونه به او ډېر لوی باسونه به تقریبا چې لرې لرې ډېر لرې لرې ځایونه به خلک راتله او هغه باسونه به او ډېر خوندور باسونه به. حمزه بابا رو باور ملک موږ ته هغې کیسه کړه چې هغه سره به ډېر زیات باسونه کوله او دومره باسونه به و چې دلته به چیغې وې، خلک به لرې لرې ځایونه راتله. دومره پوهه خو دلته چا کې نه وه. نو دلته به ریډوم و، دلته به باسونه هم کېده په دې حجره کې او دا حجره چې کومه بالکل د یونیورسټۍ کړمۍ په هغه باندې حیثیت باندې لرله. بالکل دلته کې به زه د یو خبرې اضافه وکړم چې حمزه بابا خو زیاتره ټایم چې دی وخت چې دی پېښور کې تېر شوی دی، خو چې کله به هغه دلته کې راللو نو واقعي خبره چې دلته کې د لر و بر نه چې دلته کې د دې سیمې کوم شاعران دي، ادیبان دي یا پوهان دي، یا بیا چې حمزه بابا سره نزدېکت و مینه به یې وه نو هغه به هغه له ډېر په جرګو راتلل. په کال 2001 کې مونږ دلته کې راغلي وو چې ډاکټر اعظم صاحب و، داور خان داود صاحب و، مراد شینواری و، نو هغې سره مونږ کېناستلو، د حمزه بابا په ژوند باندې هم د مراد صاحب انټرویو وکړل، هغې سره خبرې کړې، غالبا چې تاسو هم دلته کې موجود وئ. نو هغه مونږ سره بیا ډېرې ښې خبرې وکړې د حمزه بابا چې دلته کې به یو محفل به لګېدلی و. دغه محفل ته به تاسو په کوم نظر ګورئ؟ تاسو چې کله راغلي وو په هغه 2001 کې زه بالکل دلته ناست وم، اعظم صاحب سره ما خبرې مو شوې، هغه خدای وبخي. دلته به چې کوم محفل و هغه به په ما خو تاسو ته ووایي چې په ګرمۍ کې به 4-5 میاشتې په لوړګي باندې به ډېر ښایسته موسم و. د 4مې میاشتې نه تر 9مې 10مې میاشتې پورې به حمزه بابا په لوړګي کې و. لوړګي ډېر زیات خوښ م په ګرمۍ کې، په یخنۍ کې به تر بالکل تو. دلته به حمزه بابا له هر قسمه مکتب فکر خلک راتله، شاعران به راتله، ادیبان به هم راتله، خو دې نه علاوه به نور سیاسي هر قسمه خلک به راتله او حمزه بابا به ورسره ناست و. ملنګان به ډېر زیات راتله، عجیبه عجیبه ملنګان به دلته به پراته
او بلکې زه به تاسو ته ووایم چې ما په خپله باندې یو داسې ملنګ دلته لیدلی و چې هغه به شپې دلته کېده او شپې به یې خو ورځې به وده او هغه خوراک چې کوم هغه به سور مرچکۍ خور. نو موږ د جومات چې کوم په هغه وخت کې مزر د مزري و په هغه باندې به پروت او کارپېټ نو هغه به ډېر زیات یخ به و او لوړګی به ډېر یخ و. هغه بابا چې کوم سپین ږیری هغه به ماښام به راپورته شو باس به کول رسن د لاکې او بیا به خبرې کېدې خو هغه به صرف او صرف خوراک و اوبه او سور مرچکۍ په کاغه کې به وشول او به یې څښل او ویې چې زه هغه کړم. نو بیا ډېر عجیبه غوندې انسان و. بیا به بابا سره به باس کول. نو دې نه علاوه دلته کې ډېر زیات شاعران هم راغلي دي ادیبان هم راغلي دي او هغه بابا ما ذهن اوس هم نه وځي چې دلته پکې به راته او دلته به ګرځېده بابا سره به باس کولو میاشت به پروت او بابا به بالکل چا د زړه نه تنګېده. هر وخت به د سخاوت او میلمه به و دلته کې حجره کې او هر چا ته به خوشحالېده. موږ به دومره واړه نه وو خو واړه به وو ډېر زه ډېر زیات ورانه به ما نو هر وخت به موږ په خدمت کې وو. نو زه به بابا شرني پسې لګلم نو ما به سامان راوړو او اکثر به په ګرمۍ کې ډېر مېلمانه راتله او هغه به شربت ډېر غوښته. حمزه بابا معجزې خو ډېرې زیاتې دي خو زه به ستاسو ته ووایم چې دلته کې به څوک هم راغله او موږ به دننه کور ته نېستو پوښتنه به تپوس به یې کولو که نه. نو حمزه بابا د غوږونو کار نه کولو او شونډو باندې به چې تاسو غاله هم استعمالوله هغه هم کار نه کولو. اخر وخت کې د ذهن اخره پورې ټیکو هغه هم کار نه کولو اعلی کار نه کولو بالکل چې ستا به په شونډو باندې څه وي چې زه د بونیر یم پلانی مې نوم دی زه د کوټ کرک کې ما زه د هغه به ده واورېده او ده به ځواب ورکړ چې ته پلانی ملک پلانی خان پېژنې دومره تیز حافظه او خلک زه به حیران کړم. بالکل کوټې نه به څوک راله کونج نه به راله د دا هغه به ورته ویسته د دې علاقې ته دا پلانی پېژنې هغه په هغه غره باندې چې الله نامه لیکل شوی سورنګ دی دا اوس هم شته هغه به ورته بالکل دا خبره به زه یو ځل وړاندې بوځم منظور صاحب چې حمزه بابا واقعي جینیس و. یو ځل په ریډیو پاکستان کې ډېرې زیاتې ډرامې لیکلي دي او په ډرامه باندې به دي لکه دغه کولو کرنټ افیر به خلکو ته وړاندې کولو حالات به وړاندې کولو. د حمزه بابا ډرامه ډېره ښکلې وه. یو ځل هغه ډرامه لیکلې وه هغه ډرامه د کاپیسټ نه ورکه شوله چې ورکه شوله نو د حمزه بابا لیک پسې هغه ټول ریډیو پاکستان هغې واړولو خو پیدا نه شوله. نو د هغه سړي نوکرۍ ته خطره پېښه شوله. هغه راللو ډبګرۍ ته هلته کې کوم ځای کې به چې حمزه بابا هلته کې استوګ نه کول هغه ته په جګړه شول دغه شولو چې یاره باباجي زه داسې شي پسې راغلی یم چې هغې باندې زما نوکرۍ ته خطره پېښه شوې ده او ستاسو یو ډرامه ما له راکړې وه د کاپي کولو لپاره هغه ما نه بېدرکه شوله. هغه ورته ویل هېڅ غم مه کوه بچیه دا به زه تا ته بله درکړم. نو هغه وخت کې د فوټوسټیټ زمانه نه وه نو هغه په هغه ساعت باندې کېناستلو او په هغه تقریبا نیمه ګنټه کې هغه ډرامه دوباره ولیکله چې هغه سټیشن ډایرکټر ته په هغه وخت کې متعلقه سټیشن ډایرکټر ته یا پروګرام پروډوسر ته یې وړله. نو هغه حق حیران شو چې په دغه ډرامه کې چونکې هغه خو یو ځل کتلې وه بیا هغه کاپیسټ ته تللې وه چې دې کې یو سین یو لفظ یو داسې نه دی چې هغه پکې رد و بدل شوی وي. بالکل نو د حمزه بابا په حافظه دغه په پوهه کې هېڅ شک نشته دی. دلته کې د حمزه بابا د مرګ نه پس یا د مراد شینواري د مرګ نه پس ادبي هلې ځلې کېږي یا ادبي شاعران لیکوال دلته کې راځي که نه دا ډېره هماغسې بس بنده پرته ده. بالکل دلته کې تاسو بس هغه نه بعد تاسو راغلی کله مراد صاحب وفات شو نو دلته بالکل ادبي سرګرمۍ ختمې شوې دي. دلته به ډېرې زیاتې ادبي سرګرمۍ وې چې کله مراد هم ژوندی او حمزه بابا شو نو خو به ډېرې زیاتې وې ځکه چې هغه ادبي سرګرمۍ به بې انتهایي زیاتې وې. هغې نه بعد بالکل مونږ دلته کې یو قسم هغه هم نه کړی خو چې کله نه مزار جوړ شوی دی نو ډېر زیات مونږ توجه چې کومه ده هغه مزار طرف ته تللي حمزه بابا مزار طرف ته خو هغه هم بنیادي سهولتونه ډېر محروم دی. تاسو بیا اوس وګورئ ور به شو دلته کې هلې ځلې مشاعره یا نور داسې موسیقۍ پروګرام هېڅ هم نه شوي. دلته کې یو مشاعره په 1914 کې شوی او هغه فوټوس به زه کوشش وکړم چې رعایت یې کړم. په هغې کې په انګریزي کې لیکلي وو چې حمزه بابا ماډرن ویلیج او په 1914 کې دا لیکلي وو. په هغې کې چې کوم شاعران او ادیبان ناست وو او د هغوی کپړې ته لیدلي وو دومره صفا وو چې ته سوچ هم نشې کولی. دلته بالکل ډېر خوندورې مشاعرې به وي او ډېر ښه ادبیاتو پروګرامونه به وو د غزلو ډېر خوند به ترې اخیستل کېده.
مزاحیه به هم په ادب کې وي او په غزل به هم په هغه کې و. نو د هغه زمانې شاعران هم ډېر خوندور او خلک هم ډېر خوندور، خلکو ورسره مینه لرله. اوس خو ما په خیال چې ځوان کل ته دا هغه راوتلی دی د 3G فیسبوک، د دې د پښتو ادب او د پښتو هغه نه بالکل د ځوان کل ویوړ. جی بالکل تاسو د منظور شینواري صاحب خبرې واورېدلې چا چې د حمزه بابا د دې دیري د دې اجري د دې بیټک د دې په تاریخي پس منظر باندې خبرې اترې وکړي، د دې په ادبي سرګرمو باندې خبرې اترې وکړي. اوس په د دې حجري د دې دیري په بهر سیر باندې خبرې اترې وکړو چېرته به چې ډېر وي میکونونه لګېدل او د دې علاقې خو شانه به شاعران ادیبان مینوال راتلل او په دغه شعر و شاعرۍ کې به یې حصه اخیستله. د هغې نه پس به مونږ ځو د حمزه بابا کمپلیکس ته به ځو، هلته کې څه شاعران نسي، هلته کې به هم خبرې اترې کوو، د حمزه بابا په ژوند او فن باندې به خبرې اترې کوو. بالکل دا د حمزه بابا د حجرې هغه احاطه ده چېرته به چې لوی لوی محفلونه کېدل، لوی لوی مشاعرې به کېدلې او د خیبر پښتونخوا لر او بر نه به شاعران ادیبان او د دې علاقې مینوال به راتلله او په دې مشاعرو کې به یې حصه اخیستله. منظور صاحب دلته کې به تاسو د مشاعرې دپاره څه انتظامات کول؟ بالکل دلته به مشاعرې د خلک راتله، ډېر لر لر ځایونه دلته به موږ سټیج جوړ کړی، دا به سټیج و، بیا به دلته لاندې به موږ درې او دا خورې کړې وې، دلته به خلک کېناسته، ډېر لر لر ځایونه به راتله او دا ځای کې به سټیج و، دلته به مونږ سټیج لګولو او هغه باندې به تره وویل شوه 1 غنټه مخکې چې مونږ تره دا ورکړه او ټول شاعران به ناست وو، بالکل لکه یو سکول هغه غوندې نه خو خلکو به تره ولیکه او ویې وي چې 1 غنټه بعد به بیا مشاعره شروع کېږي او باقاعده محفل آغاز به کېږي. بیا به بل دلته به شاته به مونږ کټونه لګولي وو، په هغې باندې به مېلمانه ناست وو او بیا به بل ډېر خوندوره مشاعره به کېده او ډېر زیات خوند به یې کولو او ډېر لرې لرې ځایونو به خلک راتله او ګرمۍ کې به حمزه بابا په دې ځای باندې پروت و، دلته کې به 2 بوټي په هغه لاندې به پروت و، هغه به کتاب هم لیکله، ناست به او ډېر خلک به مو راتله. نو دا حجره چې کومه ده دا بالکل قدیمه حجره ده او د حمزه بابا پکې دلته کې قدمونه اخیستي دي او ګرځېدلی دی، دلته کې ناست شوی دی او دلته کې د حمزه بابا ډېر زیات یادونه دي. څنګه چې منظور شینواري د دې حجرې تاریخي پس منظر بیان کو، خو زه د ثقافت محکمې ته هم دا یو مطالبه کوم، هغه نه یو غوښتنه کوم چې د حمزه بابا د دې تاریخي حجرې دپاره څه وکړي. دلته د راتګ بالکل هېڅ بندوبست نشته، لارې بالکل کچې دي، څوک راتلی نشي. که حمزه بابا کمپلیکس پورې څوک راشي خو ټیک ده، که دلته کې راتلل غواړي د دې ځای د تاریخي پس منظر لیدل غواړي، دې باندې ځان خبرول غواړي، نو دلته د راتګ دا لاره ډېره زیاته خرابه ده. دا تاریخي ورثه دې ته ورکول پکار دي چې دا زموږ تاریخي ځای حجره د دې حیثیت برقرار پاتې شي. دا وخت موږ د حمزه بابا د کورنۍ یو اهم غړي سره موجود یو، ډاکټر کلیم شینواري، چا چې د حمزه بابا په فن باندې د PhD مقاله هم لیکلې ده او هغه سره به موږ د حمزه بابا د ژوند، دغه د فن، دغه د زیار په هکله خبرې اترې کوو. کلیم شینواري صاحب د حمزه بابا د ژوند په بنیادي خدوخال باندې خبرې اترې وکړي. مهرباني جی، د حمزه بابا د ژوند په حواله که سړی خبرې کول غواړي نو هغه به ډېر تفصیل غواړي، ځکه چې هغوی د خپل ژوند په هکله په اردو کې خپل خودنوشت سوانح عمري لیکلی ده، هغه کتاب
د دوی د ژوند ټوله احاطه چې کوي هغه د نقش حیات په نوم چاپ شوی دی. خو که بیا هم سړی لوی خبرې کوي نو زه به دا ووایم چې حمزه بابا ډېر په ماشومتوب کې چې و مور یې وفات شوې وه، خپل ورونو را لوی کړی و، د سکول ته د تګ راتګ په وخت د هغوی د سکول نه هم زړه موړ شوی و. بیا مشران ورونو دوی په اسلامیه کالجیټ سکول پېښور کې داخل کړل، هلته تر 10 پورې دوی پاتې شوي وو. په هغه زمانه کې دوی شاعري هم شروع کړې وه په اردو کې. په اول کې دوی شروعات د اردو ژبې نه کړي وو، لیکل یې په اردو کې کول. دغه شان د سکول نه وروستو دوی لږ غوندې په ملازمت کې هم وخت تیر کړی دی، په تورخام کې پاتې شوي وو لږه غوندې موده. بیا د هغې نه وروستو په ریلوې سټیشن کې هم دوی څه وخت نوکري کړې وه. خو د دې نه پس چې دا نوکرۍ کله دوی پرېښودې، یو ځل د بمبئی په طرف دوی رخ شو، هلته لاړل، فلمي دنیا سره لږ ډېر وابسته پاتې شو. د پښتو ژبې وړومبی پښتو فلم لیلا مجنون چې و هغه یې جوړ کړو. د دغه چکر په سلسله کې یو ځل په دوی پسې خپل مشر ورور ورغلو، واپس یې راوستل. نو په واپسۍ کې په د حضرت خواجه معین الدین اجمیر شریف چشتي په زیارت باندې راغلل. هلته یې چې کوم وخت تیر کړو، بابا په خپله په انټرویو کې دا خبره کړې ده چې دوی د هغه نه پس د تصوف دنیا ته متوجه شول. او بیا چې کله دلته راغلل، دوی مرشد پاکو حضرت سید عبدالستار شاه بادشاه جان صاحب چې دوی به ورته فخر علم هم ویل، د دوی نه یې په کال 1931 کې غالبا بیعت وکړو. او بیا به هر کال چې هغوی هلته تلل نشان به یې اوچتولو په خواجه صاحب په دربار کې. بابا به هم اکثر ورسره تلو. نو دغه یو لوی تبدیلي وه چې د دوی په ژوند کې راغله. عمده بادشاه جان صاحب دوی د اردو شاعرۍ نه پښتو شاعرۍ ته هم راواړول، او په پښتو کې دوی ته د بابا غزل حیثیت حاصل شو. په نثر کې ډېر کار وکړو. د ادب چې څومره اصناف دي، هغه که په نثر کې دي که په شاعرۍ کې دي، په دې ټولو کې بابا ډېر اهم او معیاري کارونه ترسره کړي دي. واقعي چې دې کې هېڅ شک نشته دی چې حمزه بابا یو داسې شخصیت و چې هغه د پښتو شعر او ادب په دنیا کې په دې فیلډ کې دومره کار کړی چې داسې به شاید چې بل شاعر نه وي کړي، او ډېر معیاري کار یې کړی دی. د هغه په ادبي زیار باندې خبرې اترې وکړئ. د دوی زیاتره کتابونه چې دي هغه خو چاپ شوي دي، او دا به ووایم چې داسې وي چې په مارکیټ کې ځنې موجود وي، ځنې ختم شي، ځنې بیا را چاپ شي. خو د دې هر څه باوجود دا خبره به زه وکړم چې د دوی اوس هم داسې کتابونه شته دی چې هغه په ناچاپ شکل کې پاتې دي او تر اوسه پورې نه دي چاپ شوي. دې سلسله کې تاسو د کلچر ډپارټمنټ سره رابطه نه ده کړې؟ هغې خو هم لکه په تیر حکومت کې د هغې نه تیر حکومت کې هغې یو سلسله شروع کړې وه چې هغه د جدید شاعرانو کلامونه چاپ کړي. نو حمزه بابا خو خپله یو ډېره لویه اکیډمي وه، د هغې کتابونه څنګه پاتې شوي؟ د هغوی کتابونه دغه شان پاتې شوي دي. مطالبې خو موږ اکثر کوو، که بابا د کتابونو په حواله وي که نورې وي، بلکې موږ بار دا مطالبه کړې ده چې په کار ده چې د حمزه بابا په نوم یو اکیډمي جوړه شي. که د حمزه اکیډمي جوړه وای، بیا به دا مسله عوامو ته لوستونکو ته نه وای. د هغې اکیډمۍ د طرف نه به بابا کتابونه چې څومره نایاب وای هغه به هم چاپ کېدی، که کوم د نسخو په شکل کې موجود دی هغه به هم چاپ کېدی. مونږ اکثر په ډېرو لویو غونډو کې دغه مطالبه کړې ده، خو نه پوهېږو تر اوسه پورې حکومت یا نورو متعلقه ادارو دې ته توجه نه ده کړې. خو دې وکړي
چې د ډاکټر کلیم شینواري دغه خبرې دغه مطالبې د حکومت چارواکو ته ورسي او هغې دې ته په سنجیدګۍ باندې قدمونه واخلي او دلته کې د ادبي سرګرمۍ یو ځل بیا فعال پاتې شي. دا وخت موږ سره د دې سیمې یو بل دروند شاعر موجود دی، پروفیسر ډاکټر تواب شاه مسرور صاحب، چا چې د حمزه بابا په جمالیاتو باندې پی ایچ ډي کړې ده. نو د سره به د حمزه بابا د جمالیاتو په اړه خبرې اترې کوو. جی مسرور صاحب، تاسو حمزه بابا د جمالیاتو په اړه څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هسې خو ما د بچپن نه د حمزه بابا سره، حمزه بابا شخصیت سره، حمزه بابا شعر و شاعرۍ سره ډېر زیات تړون و، ډېر زیات لګاو مې و. کله چې زه بیا د دې جوګه شوم چې په شعر او په ادب باندې پوره پوهه ماته حاصله شوه او ماته په تعلیمي لحاظ سره دا مکم میلاو شوه چې زه اوس په هغه باندې تحقیقي او تنقیدي کار کولی شم. نو ما وغوښتل چې زه د حمزه بابا په یو اړخ باندې کار وکړم. نو ما چې کله د هغه شاعري ولوسته، نو هغه په شاعرۍ کې د ستر حمزه بابا په شاعرۍ کې ډېر زیات داسې افکار، ډېر داسې تصورات ماته میلاو شو چې هغه نه د اوسنو د عشق ښودنه کېدله. نو ما خپل سپروایزر پروفیسر ډاکټر پرویز مهجور صاحب سره دا مشوره وکړه چې زه د حمزه بابا په جمالیاتي اړخ باندې کار کول غواړم. نو هغه ماته په جواب کې وویل چې دا خو یو ډېره ګرانه موضوع ده، دا خو روحانیات دي، دا خو تصوف دی، دی کې خو به ته رومانیت طرف ته تګي او دا یو ډېره لویه دنیا ده او ستا چې کوم قد دی، ستا چې کوم قامت دی، نو زما خیال نه دی چې دا موضوع به ته سر ته ورسوي. بل د حمزه بابا افکار، د حمزه بابا فلسفه، د حمزه بابا سوچ دا ډیر لوی دی او بیا په دې فیلډ کې دا هم ډیر ګران کار دی. نو زه خدا ګڼم چې ته به داسې کار ونه کړی شي. نو ما ورته وویل چې حوصلې چې بلند وي او خلوص پکې موجود وي، نو انشاءالله چې هغه به رسي، سر ته به رسي. زه حمزه بابا سره یو روحاني تړون ساتم. نو په دې وجه باندې زه دا کامل یقین لرم چې زه به دا پروګرام انشاءالله سر ته رسوم. کله چې ما د حمزه بابا په جمالیاتو باندې دا ټاپک خوښ کړو، سایناپسیس منظور شو، او زه به یو بله د حیرانتیا خبره تاسو ته وکړم چې کله سایناپسیس منظوریږي نو هغه لپاره یونیورسټۍ کې د 40 کسانو یو کمیټي جوړیږي چې په هغه کې سپروایزر هم موجود وي او هغه د قبلولو نه قبلولو خبره پکې کیږي. خو د کمال خبره دا چې په هغه ورځ باندې زما سپروایزر هم نه وتلی، خو چې ما سایناپسیس لپاره کومه تیاری کړې وه، د یونیورسټۍ والا زما په غیر موجودګۍ کې، زما د سپروایزر په غیر موجودګۍ کې زما سایناپسیس منظور کړه او دغسې ما ته په عملي شکل کې د حمزه بابا په جمالیاتو باندې د کار کولو موقع په لاس راغله. دا و پروفیسر تواب شاه مسرور صاحب، چا چې د حمزه بابا په جمالیاتو باندې خپل پی ایچ ډي کړې ده او داسې د حمزه بابا د کلام نور ډېر داسې اړخونه پاتې دي چې په هغې باندې ډېر کار کول پکار دي. پکار ده چې د دې سیمې شاعران هغه طرف ته هم توجه وګرځوي.
د حمزه بابا د کلام دوه ډېر بنیادي او جوت اړخونه دي. یو د هغو صوفیانه چې کوم فکر دی، یو د هغو پښتونولي ده. او د ما دا خیال دی چې د حمزه بابا د دواړه پیغامونه چې کوم دي دغه پښتنو زلمو ته رسول ډېر زیات ضروري دي. د موږ په علاقه کې چې دا کوم بدامني ده د دغه توړم د حمزه بابا په پیغام کې شته دی. او د پښتنو د زلمو چې کوم قومي شناخت دی دا پیغام هم د حمزه بابا په شاعرۍ کې ده. یقینا چې حمزه شینواري د پښتو د ادب یو هغه نوموړی شخصیت پاتې شوی دی. چېرته چې پښتو د ادب دپاره پرمختګ کوم کار کړی دی هغوی دا د هر چا ته ښکاره دی، عیان دی. دلته چې کوم دی که نه حمزه بابا په دغه کمپلیکس کې ډېرې مشاعرې کېږي، ګڼ خلک را درومي، شاعران را درومي، ادیبان را درومي، نقادان پوهان را درومي. او یقینا چې دا د شاعرانو لپاره د کېناستلو لپاره او د هغوی د ادب د پرمختګ ورکولو لپاره ډېر بهترین ځای دی. او دا خبره به زه وکړم چې حمزه بابا دومره لوی شخصیت پاتې شوی د پښتو د ادب چې زما په خیال باندې په څونو کلونو کې هم چې کوم خوشحال بابا او یارحمان بابا او د هغې نه پس دومره لوی عظیم شخصیت الله پاک نه دی پیدا کړی. دا زموږ دپاره ډېره خوشقسمتۍ خبره ده چې حمزه بابا غوندې لوی شخصیت ته موږ ته راکړی دی. او زه به دا وایم چې حمزه بابا چې څومره لوی هم او ګر شخصیت و، انشاءالله ورځ په ورځ باندې خلک د هغه د فن نه، د هغه د ادب نه، د هغه د کار نه چې کوم کار هغوی کړی دی هغه نه خلک متاثره کېږي او را درومي. زما د نوې ځوانۍ نه د حمزه بابا سره ناسته پاسته پاتې شوې ده. او زما تعلق چې دی یو پلو د ادب د شعر و ادب ملګرو سره پاتې شوی. زه خو ځان ته غټ شاعر و ادیب نه وایم، خو زیات تعلق مې سیاست کې پاتې شوی دی. او په دا باندې فخر کوم چې ما یو طرف ته د باچا خان غوندې هستیا سره ناسته پاسته کړې ده په خپله ځوانۍ کې. او په همغه وخت کې بلکې هغه نه لږ وخت پس حمزه بابا سره زموږ ناسته پاسته شوې ده. او د ډېرو خویونو او د ډېرو نظریو فلسفو د ناستې پاسې نه خبر یو. حمزه بابا باندې ډېر خبرې کېږي او شوي دي پې. زه به په دې وخت کې پې څه وایم د شخصیت باره کې چې هغه دغه محتاج نه دی د تعریف دغه تعارف. او د په شعر و شاعرۍ باندې په دا لنډ تنګ وخت کې خو سړی څه نشي ویلی. البته زه به دا وایم چې ما چې دی لیدلی دی ناسته پاسته مو ورسره کړې و که نه، نو دی یو په حقیقي معنو کې درویش و. لکه موږ ډېرې ناستې پاستې د په حجره کې خیبر صاحب و، لالزاده ناظر صاحب و، دا موږ ډېر نور ملګري نعمت الله اسیر د شنوار و، نو موږ به دا ناستې پاستې ورسره کړي. موږ کله ته محسوس کړی نه وو چې ګوندې دی موږ یې دومره غټ یو شخصیت سره ناسته پاسته کوو، یو سره ګڼېږو، یو ورسره دغه کوو. تاسو به یعنې دا حیرانۍ خبره ما ته چې هغه چې موږ یې دا احساس کله راکړی نه دی چې ګوندې زه مشر یم، زه لوی یم، زه عالم یم، زه داسې. او زه دا وایم چې لکه چې دی خپل ځان ته خبر هم نه و چې زه څه شی یم. دا یې د لویوالي زه تسلیموم. او دا حمزه بابا جوړه شوې خیبر پښتو ادبي جرګه وه، د هغه نه راتلي اوس یې هغه دې ځای ته راورسېده چې موږ یې په حساب کې وارثان ګڼو ځان. ټولو پښتنو هغه لکه څنګه چې زما نه مخکې ملګري خبره وکړه چې رحمان بابا، خوشحال بابا نه پس غالبا چې حمزه بابا شخصیت بل څوک نه پیدا شوی. او په دې کې نه یوازې د ادبي بلکې د داسې ارتباط چې پښتنو بیا مظلومو خلکو هم ډېر اواز حمزه بابا ښکاره کړی چې لکه چې یې چې ماکوز ورته لې مکړه زما سر نه ټیټېده او شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم. دا کمپلیکس په بابا باندې نن تقریبا چې څو کاله مخکې 11 کاله مخکې جوړ شوی دی 2002 کې په 18 فروری 2002 کې جوړ شوی دی. او تر اوسه پورې دته هغه پاملرنه نه شوې چې کومه په کار وه. پروس کال چې مونږ کومه کلیزه مناو کړې ده په خپلو خرچه باندې او په چاندو باندې، هغه مونږ دلته اوبه په 4000 روپۍ باندې ټینکۍ راوړې وه او دلته م وچوله هغه مېلمنو ته هغه اوبه استعمال کړي. د اوبو انتظام دلته نشته دی. بابا ډېر یو لوی سړی دی، ټولو پښتنو لپاره کار کړی دی. دلته
شاعرانو لپاره هیڅ بندوبست نشته چې دلته کلیزې مناو کا دلته خپل ادبي پروګرامونه وکړه. مونږ په یو بټۍ کې یو وړوکې کوټه ده په هغه کې خپل پروګرامونه کړو. دلته مونږ سره هغه مدد او هغه کومک هیڅوک هم نه کا. حمزه بابا سره د عقیدت او د مینې خو ډېر وجوهات کېدای شي، خو خصوصا چې ما په کومه وجه باندې خوښ دی نو هغه دا ده چې حمزه بابا پښتانه او خصوصا ځوانان د احساس کمترۍ نه راوباسي او هغه داسې درس ورکوي چې پښتنو تاسو د دغه خبرو نه راوځئ چې موږ پاتې کوم یو، موږ کې څه نشته، موږ کې علم نشته. دنیا نور کامونه چې دي موږ هغو نه وروسته نه یو. دلته موږ سره چې کوم شخصیات دي هغه باقاعده د دنیا خلک لګیا دغو نوع علمونه وړي. حمزه بابا خدمات به دومره بیان کړم چې هغه ډېر خدمات دي پښتو دپاره، پښتو ژبې باره چې هغه زما غوندې کس دپاره بیانول ګران کار دی او هغه ټولو پښتنو ته معلومه ده، بلکې ټولې دنیا ته معلومه ده چې هغه څومره خدمات کړي. بس هغه هېڅ حساب نشته دی او هغه هر یو شعر زما خوښېږي، هر یو شعر زه انتخابولی شم. خو په دې لږ وخت کې به زه هغه یو شعر ووایم چې زما همدا په ټوله شاعرۍ کې دا شعر خوښېږي چې د پښتنو بڼو دپاره اشنا ما دې د سترګو انتخاب وکړه. ژوند له مرګه پیدا کېږي مرګ له ژونده، ژوند له مرګه پیدا کېږي مرګ له ژونده، د کالی زړګی چې اوچوي بوی خور شي. همدغه خوشبویه د داسې سټو په کلام کې هم لیدی شي چې په معاشره کې صرف د امن خوشبویه خوري. حکومت لم پکار دی چې داسې سټو کلام ته پاملرنه وکړي، ځکه چې دغه پاملرنې سره په معاشره کې امن او سکون راځي. اجازه راکړئ، د الله په امان.